ګورئ موږ او تاسې نن د علم یعنې د علم یعنې چې هغه علم چې په علم باندې بحث کوي په هغې باندې بحث کوو. دغه علم ته په پوهنه وایي، یعنې د علم د پوهنې علم یا معرفت په فارسي کې ورته معرفت شناسي وایي. نو په دې خاطر باندې د یو استاد لپاره د محقق لپاره په دې باندې پوهاوی ضرور دی چې یعنې په دې باندې پوه شي چې علم څه شی دی. نو پوهنه اپیسټیمولوژي چې دا اصل کې د فلسفي یو څانګه ده، د فلسفي یو علم دی چې د علم په اصولو او په دغه په شیانو باندې په دې باندې بحث کوي. نو یعنې که د صادقانه سړی وایي زما مسلک نه دی، خو په دې خاطر باندې چې د علم سره مخه ده، د ادبیاتو سره، د ژبپوهنې سره، د دې مسایلو سره، نو په دې اساس باندې مطالعه پکې اړینه ده. په همدې خاطر ما هم پکې مطالعه کړې ده. اصلا د اپیسټیمولوژي اصطلاح ورته په دغه غربي ژبو کې کارېږي. اپیسټیم هغه معرفت ته وایي په ټوله کې. په غربي ژبو کې دا د میشل فوکو یو اصطلاح ده که نه، اپیسټیم. د هر زمانې خلک په یو اسټیم کې یعنې په یو معرفت کې راګیر او د دې نه بهر فکر نشي کولی. دا هغه اصطلاح ده. او البته دا تر لرغوني یونان او دې پورې رسیږي چې په اصل کې معرفت ته وایي. او د معرفت یعنی د علم په باره کې خبرې لرغوني یونان تر ارسطو او سقراط پورې رسیږي چې هغه مثلا د منطق په علم کې او د نورو چې علم کم اساسات لري. او دا خو دغه اپیسټیمولوژي اصطلاح په 19مه پیړۍ کې جیمز فریدریک استعمال کړی دا. یو معرفت شناس یا د پوهنپوه دی، یعنی د پوهنې په برخه کې کار کړی دی. خبره ده چې ولې دغه نو په دې اساس پوهنه هغه علم دی چې د علومو په اساساتو باندې غږیږي. د علومو وبخې د پټول بکی وایم علم د علم په اساساتو غږیږي، د علم په ډولونو باندې غږیږي. دا چې د علم سرچینې څه دي، علم څنګه ترلاسه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ او تاسو ورته ډیر کله نه متوجه کیږو کنه. مثلا موږ او تاسو علم ترلاسه کوو، علم تولیدو هم، خو په دې نه پوهیږو چې مثلا علم څنګه کم ځینې راځي یا مثلا سرچینې څه ده یا بل. نو دا موضوعات ډیر ضرور دي. ولی پوهنه په دې خاطر باندې پوهنه چې موږ او تاسو مثلا د ادبیاتو په باره کې غږیږو، ادبیاتو په باره کې علم تولیدو، وایو مثلا د ادب تاریخ په چوکاټ کې، د ادبي تیوري په چوکاټ کې، د یوې مقالې په چوکاټ کې همدغه شان د ژبې په باره کې غږیږو، د ژبپوهنې د علم تولیدو، یعنی د ژبې د ګرامر په باره کې، د معنا په باره کې، د هر سټرکچر په باره کې. نو په دې اساس موږ لپاره پوهېدل ضرور دي چې دا موږ چې د علم تولیدو، د دې علم اصول څه شي دي، اساسات څه شي دي، سرچینې څه شي دي. دا ټول هغه موضوعات دي چې پوهنه یا معرفت شناسي یا اپیسټیمولوژي په دې باندې بحث کوي. مثلا موږ څرنګه علم ترلاسه کوو، دا ټول دغه موضوعات دي. مهم د معرفت شناسي دا ټولې پوښتنې دي. دا چې وایو چې پوهېږو، د دې څه معنا ده چې یعنې پوهېدو څرنګه پوهېږو چې زموږ ترلاسه کړې پوهه د اعتبار وړ ده، یعنې په اصل کې علم دی یا پوهه ده. زموږ د پوهې سرچینې څه دي، د پوهېدو حدود کوم دي، یعنی په کومو حدودو کې موږ علم ترلاسه کولی شو او د هغې نه پله علم نشو ترلاسه کولی. نو په دې اساس باندې د تاریخ پوهه کټ مټ د ساینس پوهه ده، او که د دواړو د اعتبار او د دواړو د اعتبار کچه یوه ده که نه. مثلا تاریخ علم هغه هم علم دی او د ساینس علم هم دی. نو آیا دواړه یو ډول اعتبار لري که دوه مختلف دغه لري سټیجونه او دا لري. په دې اساس باندې موږ کله چې علم ته راشو، نو علم موږ خو عامو معلوماتو ته یعنې لفظي او اصطلاحي او اسانه معنا ده چې د یو چا په باره کې یا د یو څه شي په باره کې یا د یو ځای په باره کې چې موږ معلومات ترلاسه کوو، په عامه معنا دې ته علم وایي. یعنې موږ ته معلومیږي چې داسې یا نه. موږ وایو زه پوهېږم، یعنې د کله په سطحي معنا د پېژندلو په معنا استعمالو چې عامه. خو په اپیسټیمولوژي کې عام معلومات چې ته مثلا د یو ځای په باره کې لري یا نه، په دې باندې بحث نه کیږي، بلکې علم د یو خبره، علم د یو علم په توګه او علم د یو چوکاټ په توګه مطالعه کیږي او د هغې د اصولو په دې اساساتو باندې بحث کیږي. صحیح ده. نو په دې اساس باندې دا ده چې پوښتنه، البته دا به وروسته هم بیا راشي چې موږ ولې په علم باندې په دې باندې پوه شو چې علم څه شی دی که نه. نو د دې لپاره ځینې شرایط دي، ځینې دغه دي. مثلا موږ ولې دا په پوښتنه اپیسټیمولوژي کې موږ ولې علم ترلاسه کوو، څه احتیاج لرو، او بیا په هغه صورت کې چې مباح هم شي که نه. موږ غواړو چې په حقیقت باندې پوه شو، په خپل مسلک کې وي که په هر مسلک کې وي. صحیح ده. په حقیقت باندې پوهېدو لپاره موږ د هغې په باره کې علم ترلاسه کوو. نو په دې اساس باندې اپیسټیمولوژي په دې غږیږي چې دغه حقیقت چې ته په باره کې معلومات ترلاسه کړي، آیا دغه علم مستند دی که نه، آیا علم دی که نه،
بل دا چې پوښتنه ده چې حقیقت ولې، ځکه چې هغه موږ سره د ژوند په ژوند کې ګټه لري کنه. علم موږ سره مثلا د ژوند په پیژندلو کې، د کائنات او د طبیعت په ډیرو رازونو پر راس پړلو کې، د اجتماعي ژوندۍ په دغه کې د انسان د تحول کې او همدغه شان په ډیرو مسایلو کې موږ سره مرسته کوي او ګټه هم لري. افادي اړخ دی علم موږ ځکه ترلاسه کوو چې زمونږ په مادي لحاظ باندې او په معنوي لحاظ زمونږ د ژوند ارتقا ورسره تړلې کنه. په دې اساس دا د علم اهمیت ښيي. نو دغه شانتي اهم سیس په باره کې په کار د خلک وغږیږي، ځکه چې علم نه وي هغه ټولنه پرمختګ نه کوي، مثبت تحول نه کوي، ارتقا نه کوي کنه. نو دا یعنی سړی چې وي فرض عین دی نو بیخي فرض عین دی. نو په دې اساس باندې دغه فرض عین سیس باندې پوهېدل هم ضرور دي چې دا مونږ په څه شکل باندې ترلاسه کوو. علم دغه پوښتنه اپیسټیمولوژي یعنی دغه چې دا علم مونږه څه ډول ترلاسه کوو، دا نور مسایل هم وروسته راځي. عموما یو علم چې کله د یو څه شي په باره کې معلومات راټولوي او یو علم تولیدیږي، مثلا فلسفه تولیدوي، مثلا ساينس تولیدوي، مثلا دا ټول دا په اصل کې په یو دغه باندې ولاړ وي، په یو انګیرنه او په یو فرضیه باندې ولاړ وي او دغه انګیرنه یو بالعموم کې د شی یو مثبته جمله وي. یعنی اپیسټیمولوژي دا وایي چې د علم اساس په یو قضیه باندې ولاړ دی چې هغه ته پروپوزیشن وایي او دغه قضیه په دریو مرحلو کې په یو مستند علم باندې اوړي. مثلا لومړنۍ مرحله که زه وایم یو دغه ده، مثلا اوبه زما یو خبري جمله ده، اوبه په درو حالتونو کې پیدا کیږي کنه. بنګ تاسو کیمیا کې ویلو دا یو قضیه ده، دې ته په فلسفه کې او منطق کې پروپوزیشن وایي. یعنی قضیه چې په خوا په منطق کې مطالعه کیده اوس په معنا پوهنه کې مطالعه کیږي. یو خبري جمله ده چې یو ادعا خې دی یو چا د خوانه صحیح ده. نو آیا دا یو په دې اساس باندې چې دغه قضیه ثابت شي چې دا دغه علم دی کنه، دغه علم د بهرنۍ او حقایق سره سمون لري کنه، نو په دې اساس باندې اپیسټیمولوژي وایي چې باید دا د دریو مرحلو نه تیر شي. لومړی مرحله ته چې باور وایي یا بلیف ورته وایي، بلیف یا باور دا یو رواني حالت دی، مثلا یا جزمی ګڼل کیږي، یو انګیرنه ده چې موږ تاسو په فلسفه کې په دغه کې ورته په خپل تحقیقي اصولو کې ورته فرضیه ویلې شو صحیح ده. مثلا زه یو فرضیه لرم او مثلا زه یو دغه لرم، یو باور لرم چې دغه اوبه چې دي په دریو حالتونو کې پیدا کیږي، دا یو هغه په دې اساس باندې. نو دویمه مرحله دا ده چې دا باید د بهر رښتیا وي، یعنی د بهر کې باید یو متعلق ولري، یعنی د بهرنۍ او شرایطو په اساس باندې دا رښتیا ثابت شي. که دا رښتیا ثابت نشي نو د اپیسټیمولوژي یا د علم په اساس باندې دا دغه علم نه دی، دا ټرو نه دی، بلکې دا فال دی، یعنی دروغ ناسم علم دی صحیح ده. نو په دې اساس باندې دا قضیه چې ته وړاندې کې، البته قضیه په باره کې په منطق کې ډېرې خبرې دي شي، مثلا څو برخې لري، یو ارګومنټ دی یا موضوع ده. مثلا چې زه وایم دغه اوبه په درو حالتونو کې پیدا کیږي، اوبه ارګومنټ دی، یعنی په اوبو باندې زغږیږي، موضوع چې ده هغه دغه ده او پیدا کیږي هغه دی، هغه محمول دی چې یعنی هغه قضیه پکې ور انتقالیږي، ارګومنټ ده. نو په دې اساس باندې دویمه دا ده چې کله ته دغه قضیه وړاندې کې نو دا باید په بهر کې د بهرنیو شرایطو او د مصداقونو په اساس باندې ثابت شي صحیح ده. نو په دې اساس بهر باید یو متعلق ولري، که ناسم و معرفت ناسم دی، یعنی علم ناسم دی او دغه د رښتیا او دروغ ترمنځ په همدې اساس باندې توپیر کیږي. او دریمه مرحله دا ده چې دا باید توجیه شي، جسټیفیکیشن چې ورته وایي، یعنی دا باید مستدل وي، استدلال وشي د دې په باره کې، دلایل راجم شي، دلایل راجم شي او د هغه دلایلو په اساس باندې موږ مثلا په تجربه باندې دا ثابتولی شو. دغه شان دي دلایل دي چې د ساينس پوهان وړاندې کوي چې مثلا اوبه په غازم بدلی کې په دغه دلایلو په اساس باندې په دغه وبلند شکل پیدا دغه کیږي او په سخت شکل پیدا کیږي. نو دلایل باید ورته موجود وي، که دلایل نه وي په هغه صورت کې دا په دلایلو باندې ثابت نشي نو په هغه صورت کې دې ته علم نه وایي. نو په دې اساس موږ په تاسو په تحقیقي اصول کې فرضیه لرو. فرضیه یو انګیرنه ده، یو جزمی حالت دی، یو باور دی، یو بلیف دی. کله چې دا ته په دلایلو ثابت کی، کله چې دا د هغه څه شي په باره کې چې تغږیږي د هغه سره سمون ولري، په بهر کې مثالونه ولري په هغه علم کې، او دا بیا په دغه باندې ثابت شي، په دلایلو توجیه شي، نو په هغه صورت کې دا په یو علم واوړي، یعنی په یو نظریه واوړي صحیح ده. نو په دې اساس دې دغه کله چې دې وروستۍ مرحله ته ورسیږي دې ته بیا دغه وایي دغه JTB یا جسټیفاید ټرو بلیف په معرفت شناسۍ کې. جسټیفاید ټرو بلیف یعنی هغه توجیه شوی رښتینی باور، رښتینی باور، جسټیفاید یعنی توجیه
ثابت شوی دی، دلایل راوړل شوي دي، په دې اساس باندې دا قضیه چې ده یو په معرفت کې راځي، په علم کې راځي. صحیح ده. نو په دې اساس باندې دې ته په کلاسیک دغه کې جسټیفاید ټرو بیلیف وایي، جی ټي بي ورته وایي. او دغه د جی ټي بي اصطلاح د حتی د ارسطو او د پخوانو وختونو نه پاتې ده. د علم دغه چې دی رښتینی علم او واقعي علم دا دی چې باید دغه دریو مرحلو نه تیر شي، یعنی جی ټي بي وي، جسټیفاید ټرو بیلیف، یعنی توجیه شوی دغه رښتینی باور. صحیح ده.